توابو موضوع به هم داسې لږ ټچ کړمه چې بیا که زه نه وم نو ستاسو ته بیا دا جنجال جوړ نه شي. لکه نوري چې ویلي کوم انسانان چې د وزن ستونزه لرئ چې غواړئ چې وزن مو زیات نه شي یا یې کم کړئ، نو کله چې افطار کوئ دغه افطار یې چې په خرماو باندې ویلی د دې تر شا ډېرې فلسفې دي، هغه ثواب هم ځکه لري. په خواږه شي باندې افطار کول دا ډاکټر صاحب نور ناست ده د موږ یو تاسو بدن چې د هر شی موږ خورو دا په ګلوکوز بدلیږي او دغه ګلوکوز بیا په حجرو کې یا سیلز کې جذبیږي، د انسولین د هورمون په واسطه له وینې نه ځي حجرو ته او حجرې بیا هغه خوري او هغه حجره بیا مړیږي. ښه کله چې موږ او تاسو ټوله ورځ دا حجرې وږي نو دوی ایمرجنسي عاجل خوراک ته ضرورت لري. خوراک چې کله موږ او تاسو کوو دا زی میکانیزم درته تشریح کوم. کله چې دا خوراک معدې ته ځي نو که مو فکر کړی موږ او تاسو چې کله خوراک کوو اول وار نه پیږو چې موږ مړیږو که نه مړیږو، خورو بیا مو په نس درد سي خېټه مو وپړسېږي وروسته راباندې بوج سي، اول نه پیږو خورو. ولې؟ ځکه چې ته معدې ته وراچوې نو معده چې تر څو پورې دا حل کوي بیا یې جذبوي وینې ته او له وینې نه د انسولین په واسطه حجرو ته ځي نو دغه پروسه په خپله یو وخت نیسي تر څو چې دا حجرو ته نه یې لاړ ته د لوږې احساس کوې. نو د دې په خاطر باندې چې ته د خېټه ډېره ډکه نه کې او ته په دې پوه شوې چې زما حجرې د بدن ډېرې وږې نه دي نو ته باید څه وکړې؟ ته باید یو خوږ شی لکه خرما یوه یا دوه خرما وخورې چې دا خرما آلریډي خواږې دي لکه ګلوکوز، د دې جذب وینې ته او له وینې نه حجرو ته زر رسیږي. دا ځینې وخت کې چې خلک په خرماو باندې روزه ماته کي یو دوه خرما وخوري ورسره پیاله چای وچکي لږ شربت وچکي، د دې خوبي دا ده چې ته دغه کار وکې او نور وکې لمونځ. نو دغه د لمونځ وخت چې ده په دغه وخت کې د تا دغه خرماوې او دغه چای دا وخت له معدې نه څه شي سوي وینې ته لاړې او له وینې نه حجرو ته رسېدلی په دې 15 دقیقو کې. د تا حجرې چې ډېرې نادیده وږې وې هغه مړې سي تر یوه اندازه. بیا چې ته له دې نه وروسته مړۍ خورې که مسلسل مړۍ ته کښېنې او په خواږه شي باندې روزه ماته نه کړې ته ممکن 2000 کالوري 2500 کالوري مړۍ وخورې، خو که دغه پروسه وکې نو ته کولی سي چې په 1000 کالورۍ باندې تا ګزاره وسي. د دې څو خوبیانې دي ځکه چې تا حجرې آلریډي مړې سوي دي نو ته دومره مړۍ خورې چې هغه د تا باقي حجرې چې لږې وږي دي هماغه وخورې بیا ډېره مړۍ ته دې زړه نه کېږي. اشتها دی او اشتها مې ولا وسوځېده. دا اشتها سوځېدل په خپل ذات کې دا یو مثبته کلمه هم ده. یو دویم دا ده چې دا مړۍ چې یو نڅاپه ډېره وخورې په معدې باندې بوج راځي ورپسې د شربت چیکلی ورپسې چای چکې ورپسې دا کوې خېټه دې پړسئ او دا دې بیا نور هم په تکلیفوي تر څو پورې لټکۍ دې حرکت نسي کوی جیم ته نسي تللی بل نسي کولی نو څه شی وکړئ چې لنډې کم درته که غواړئ چې وزن مو زیات نسي په خېټه مو بوج را نسي په معدې مو بوج را نسي صحتمند اوسېږئ روزې نه د صحت لپاره ګټه واخلئ. تاسو کوشش وکړئ چې اول په خرماو په شربت په یو شي په بل شي باندې روزه ماته کوئ لمونځ وکئ له لمانځه نه وروسته راسئ اندازتن ټکله وخورئ اندازتن که چېرته میلمانه هم وي او بیا اندازه معلومولی هم سئ ځان ته بیا ځان کنټرولولی سئ. که چېرته تاسو مسلسل راجګ سئ او مړۍ ته کښېنئ او تر څو نه جګېږئ لمانځه ته هم نو په دغه وخت کې تاسو نه ډېره مړۍ خوړل کېږي د تاسو وزن هم زیاتېږي او خېټه مو هم خرابېږي په معدې مو هم بوج راځي. دا ډېره غټه مسله ده. دویم په ماښام کې کوشش وکړئ چې مړۍ کمه وخورئ. کله چې تاسو په ماښام کې مړۍ کمه وخورئ ورپسې چای وچښئ که کوم یو فروټ مرچي مخې ته درغی هغه وخورئ دا او دا نو بیا تاسو یو څه اندازه په معدې او په حجرو کې جای وي مثلا په پاو کم شپږ بجې وخت تاسو روزه ماته کړه
بیرته 4 بجې راجګېږئ. 6 نه تر 4 پورې 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 10 ساعته تقریبا وخت ده. په دې 10 ساعتو کې به د یو نیم شی خوړلی نو پیشنمي ته تاسو مطلق وږي کېږئ. 10 8 ساعته چې تاسو لږ لږ شي خوړلي او مړۍ مو نه خوړلي نو تاسو په پیشنمي کې داسې لکه سا اصلا دې ته پیشنمی باید ونه وایي دې ته دا ساري چې وایي دا ساري چې سار راجګ سئ خوب نه سمدستي دې هغه ته مه راجګېږئ. لاړ سئ طبعا د لمانځه وخت نه وي البته که څوک تهجد کوئ دا دوی چې وایي چې 3 رکعته وتر چې د پیشنمي ته پرېږدئ هغه مجبور یې ستا اودس وکړي. دا اودس ستا تازه کوي فرش کوي د مړۍ د خوړلو لپاره د خوب تښتئ. نو تاسو چې راجګ سئ ځان تازه کوئ قدم مدم ووایئ که ساړه نه و د خپل کور کې 2 3 خبرې مبرې وکړئ د تاسو اشتها چون وږي له ماښام نه تاسو اشتها جوړیږي. دغه ځای کې داسې ښایسته بریکفاسټ وکړئ د پیشنمي کې. دغه بریکفاسټ مو چې وکړه بیا لمونځ وکړئ ورپسې د سهار. طبعا اکثره خلک ممکن ویده سي او ویده کېدل یې بد نه دي صحیح ده چې معدې کې د یو شی شته ده خو هغه بریکفاسټ ده ډېره زیاته غلیظه مړۍ دې نه ده خوړلې. دې سره وروسته که 1 ساعت 2 بېرته بیا راجګ سي لږ به دې خواشنی خو خیر هغه به بیا بل سپیچ کې درته ویم چې د هغې څنګه غم وکئ. نو تاسو چې دغلته تازه انرژي واخلئ دغه انرژي تاسو ته تر 1 12 2 بجو پورې کار کوي. دا د سهار چای د 2 بجو نه تر 5 بجو پورې یا له 1 بجې نه 12 بجو نه خو 1 نه وخت 1 نه تر دغه 5 بجو چې ماښام کېږي په دې وخت کې د تا د معدې دغه انرژي له منځه ځي خلاصیږي. دا کالوریانې چې دي دا بدن استفاده کوي. اوس تا سره پاتې سل 4 ساعته دا د انسان د بدن انسان 3 انرژیانې لري په خپل بدن کې چې د انسان بدن دغه 3 انرژي یا کالوري په نوبت باندې استفاده کوي. نوبتوار دا ډیر ښه خدای پاک سیستم جوړ کړی. بیا هغه خلک چې وزنونه غواړي چې کم کړي یا هغه خلک چې مسلز جوړ کړي کې مسلز له منځه هم ځي. ګورئ دا ډیر خطرناک حالت ده د مسل والاو تاسو هم غوږ ونیسئ. کله چې د انسان کالوري ته ضرورت سي حجرې غواړي چې کالوري استفاده کړي نو اول اټاک د انسان سیستم داسې جوړ د معدې په انرژي باندې کوي. کوم شی چې د تا په معدې کې پراته دي بدن د خپلو انزایمونو ته هورمونونو ته او سیستم او اعصابو ته وایي چې دغه معدې کې چې کوم شی پراته دي دا زر جذب کوي چې موږ یې وخورو. حجرې وایي چې موږ مړې سو. د روزي کې خو د تاسو د معدې شی له منځه لاړ ځکه خو د 1 بجې پورې خلاص. کله چې تا د معدې انرژي په حجرو ته لاړه معده دې خالي سو. اوس خو حجرې چې دي د تا حجره باید مړۍ وخوري. دا چې د موږ تاسو روزه د حجرې د موږ نه دي روزه هغه لګیا دي خوراک کوي که لار نه پیدا بیا بدن ته وایي چې اوکې هغه د معدې مړۍ خو موږ تر چاته ورسېده چاته ونه رسېدله کمه کمه یې راکړله اوس خو موږ بیا وږي یو. بیا دوی ځي فټ ته وازدو ته ځي په وازدو باندې حمله کوي. بدن اعصاب او د ټول سیستم یو بل ته سیګنال ورکوي چې دا کس وګوره چیرته یې وازده سته هغه زر زر په انرژي بدله کوي چې دا حجرې وږي دي دا وخوري. بیا د فټ کې هم هغه فټ دوی په انرژي درته بدلوي چې هغه بد فټ ده خراب فټ ده د تا لپاره مضره ده ځکه د انسان بدن خو ډېر دا د خدای پاک وجود چې موږ باید باور پوکو د دغې له وجې نه چې دا داخل ته ننوځي. خراب فټ ګوري کوم کونج او کنار کې وا درته بدلوي په انرژي ځکه خو د روزې ګټه ده. که هغې باندې کار ونه سي ورته وایي چې دا خو کمه ده وایي لاړ شه خېټې میټې کې وګوره چېرته نور فټ ته وګوره د دې کس. اوس دا انسانان بیا فرق کوي. ځینې انسانان کار کوي په روزې کې ځینې فزیکي کارونه کوي ځینې ناست دي ځینې نور کار کوي. د انسان د کالوري مصرف پورې هغه ده. یو کس ده په 3 بجې باندې لګیا د خښتې بارئ روزه یې هم نیولې د معدې معده هم خالي ده نو په دې وخت کې دغه سیستم وازدو ته وایي چې تاسو زر ځان په انرژي بدل کړئ. دا سړی چې دا ډېر سخت کار کوي په ساعت کې مثال 300 کالوري انرژي ته ضرورت ده که دا ورنه کړي کوما ته ځي. فټ لګیا چې خپله د خپل ځان په انرژي بدلی چې دته یې ورکړي. فټ ورته ووایي چې وروره زه خو په ساعت کې چې ډېره زیاته انرژي تولید کړم 50 کالوري تولیدولی سم
او د 80 زه له دې نه نوره کالوري نسم تولیدولی، نو دا کس که کوما ته ځي د ما وس نه کېږي ځکه معده ما سره کومک نه کوي، هغه خالي ده، زه 50 کالورو نه زیات ورکوی نسم. څه وکم؟ نو دلته بیا اعصاب بیا لاړ شي، د اعصاب خوا هلته هغه ده پاچا ده، وایي اوکې لاړ شئ، د ده نوره انرژي چېرته شته ده هغه په انرژي ورته بدله کوي. صاحب دلته صرف مسز عضلات پاتې دي چې دا سړی عضلات لري، مات ګوډ کونجو کنار کې دغه عضلات یې په انرژي بدلولی سو، نور چې نه دي پاتې. وایي ښه زه مجبوره یې ځکه دا کوما ته پرېنږدئ، لاړ شئ د ده عضلات په انرژي بدل کړئ. نو دغه څوک چې که تاسو لیدلي څوک چې رننګ کوي، منډې وایي، یا فوټبالر ده یا مراتان کې دا منډې والا کسان دي، تاسو به په ژوند کې د فوټبالر یا د مراتان والا کسان چې دا منډې کوي د دوی مسلز پیدا نه کوي، ځکه دوی هماغې مرحلې ته رسېدلي چې معدې انرژي هم دته انرژي نه ده پوره کړې، فټ هم نه ده ورته پوره کړې، نو دوی ځي د دوی دا مسلز په انرژي باندې بدلوي. همدغه وجه ده چې کله څوک غواړي چې مسلز جوړ کړي، زه خو ټرینر یم دا د هغه، نو موږ ورته وایو چې تاسو به ډېر خواړه خورئ، مړۍ به ډېره خورئ، او اکثره خلک جیمو ته ځي، ډایټ هم کوي، جیم ته هم ځي، دوی ځانونه تباه کړي دي. دا خلک په ژوند کې د مسلز جوړولی شي، خېټې میټې په غم کې مسل پکې لاړ شي، نو بیا څه شی کېږي؟ د مسلز نه انرژي جوړیږي. ماته اوس دقیق ارقام نه دي معلوم، په ټولو انرژیو کې چې د انسان بدن یې تولیدوي د مسلز انرژي زیاته ده. مثلا فکر وکړه که چېرته 1 ګرام مسلز په انرژي بدل سي، 10 چنده د ما په خیال له فټ نه ډېره انرژي ورکوي. فټ که 1 ګرام که 1 ګرام مسلز 50 کالوري انرژي تولیدوي، نو 1 ګرام فټ ممکن 15 کالوري تولید کړي، ځکه فټ چې ده موږ او تاسو فټ انرژي منبع ښکاري، د انرژي منبع اصل کې مسلز دي. نو بیا چې شي کېږي، بیا هلته 2-3 ګرامه مسلز 1 ګرام مسلز ورته هره ورځ دوی سوځوي تر څو په انرژي باندې بدل سي. ښه، اوس دغه شی چې ما تشریح کوي دی هغه لنډ هغه درته وایم تاسو ته چې تاسو باید څه وکړئ. هر سړی د ما خبرې واخلئ، د خپل زه ټولو ته یو فورمول نسم ورکوی ځکه تاسو بدنونه او د تاسو اکټیویټیانې زه نسم معلومولی، زه خو دا باید یو کس سره ما دا سیشن اخیستی وای. اوس چون ټولو ته متحد المال دا سړی ځان کې پیدا کوي، که څوک فزیکي اکټیویټیانې کوئ د ورځې، نو تاسو مسلز له لاسه ورکوئ، نو کوشش وکړئ چې د خپله فزیکي اکټیویټي مو له 1 بجې نه راوروسته کمه کړئ، بله لار نه لرئ. خوب وکئ، کښېنئ، ارام سئ تر څو پورې مسلز وساتئ. که چېرته تاسو مجبوره یې چې حتما باید تاسو له 1 بجې نه وروسته هم فزیکي اکټیویټیانې وکئ، کوشش وکئ چې دغه اکټیویټیانې مو داسې منظمې کړئ، لږ یې جوړې کړئ او هغه یې نه کړئ، ډېر یې هغه نه کوئ، تیزه یې نه کوئ. مثال که تا مخکې 1000 خښتې په موټر کې په 1 ساعت کې بارولې، نو اوس کوشش وکړه چې 500 خښتې په 2 ساعتو کې بار کړې. سلو کار وکړه خو دوامدار یې وکړه، د 3 ساعتو په ځای باندې 6 ساعته کار وکړه خو سلو یې وکړه، ځکه که ته اکټیویټي دې د خښتو د بارولو کمه کې، همدومره یې تا مسلز بیا کم په انرژي بدلیږي. ولې په دې تا ته خو انرژي در رسیږي، ته به ستړی سې مګر په ځان به پوهېږي نه، د اینډ اف د ډے به تا وزن کم سوی، په وزن کې به دې مسلز ډېر له لاسه ورکړي دي خېټې په ځای باندې. یو بل دا ده که تاسو په دې پوه سئ که زه سلو کار وکم، بیا په دې وخت کې د تا مسلز پورې د بدن نه لګېږي، وایي چې د دې سړي کار شته فزیکي، خو دومره کار کوي چې یوازې فټ د دې انرژي پوره کولی شي. که غواړئ چې خپلې خېټې کمې کوئ، نو تاسو به ډېره منډه نه کوئ. ګوره ځینې خلک دې په دې ماشین باندې ډېره تیزه منډه کوي او دوامداره یې کوي، تیزه هم کوي دوامداره هم کوي. زه خېټه ولیکم، واوروره ته چې کله دوامداره منډه کوې او په 7 او په 8 کې کوې او تیزه منډه کوې، په دې وخت کې د تا فټ کمزوري کېږي، د تا انرژي د دې منډې نسي پوره کولی، نو هغه ځي د تا مسلز سوځوي. تاسو باید په دې باندې پوه سئ زه څومره سپیډ کې لاړ سم چې یوازې د فټ انرژي د ما دې سپیډ ته کافي ده. مثلا د زړه ضربان دې سره تړلی ده، که د چا د زړه ضربان له 100 نه 110 نه پورته کېږي، 180 ته رسېږي، 150 ته رسېږي، نو ته پوه سه چې په 180 170 د زړه ضربان کې د تا فټ د تا کار نه کوي، دا زړه دې لګیا د پمپینګ چې کوي، نو په دې وخت کې د تا معامله چې ده لاړه د مسل سره رسېدلې. ته ولې ته به له 100 نه 110 نه 120 نه د زړه ضربان پورته نه بیې، ته باید دومره منډه وکړې، دومره فزیکي کار وکړې چې یوازې فټ سوځي.
مسلز ته دې لاړ نسي ځکه تا منډه بیا جای لاړه ام د مسلز په خپل خرابه کړه او کارډیو لپاره تا ښه ده چې کارډیو به دې جوړه سي د زړه کومه مسله چې اوس نوري ورځ لکه چې ورته دې ته کارډیو وایي د زړه ضربان او د دې سټرنث او وغیره دغه به دې ښه سي خو نور بدن به دې ورسره ګډ وډ سي ښه خلاصه که پیشنمای مړۍ ونه خورئ ښه غوږ راته ونیسئ که پیشنمای مړۍ ونه خورئ او د ورځې یو څه اندازه فزیکي کار وکئ تا معده آلریډي د ماسخوتن نه تر د شپې تر 2-3 بجو پورې دا خالي سوې ته دوه انرژي لرې یو خو د معده خو د لاسه ورکړه په معده کې د چینه دی پاتې یو فټ د یو مسلز که ته یا منډه وکې یا ډېر وګرځې یا یو بل شي وکې ایون دغه انسان چې ناستي په مځکه باندې ما په خیال یو نیم زره د که 2000 کالوري انرژي موږ تاسو په ملاسته او په ناسته هم خورو تاسو به فکر کوئ چې زه ویده یم نو ما انرژي ما کالوري نه سوځي که ته ویده هم یې ټوله 24 ساعته چې ته ویده هم سې د تا حجرې ژوندۍ دي د تا لاس ژوندی ده د تا پښه ژوندۍ ده دا چې اوړې او راوړې لاس خوځی خو ژوندی ده او دغه دا چې لاس کېږدم دا حجرې د خوراک کوي خو کم او زیات د ما په نظر باندې د نورمال انسان د ورځې 1.5 زره نه تر 2000 کالوري پورې انرژي ته ضرورت ده دا په ناسته باندې که د فزیکي اکټیویټي وکړي دا 3 زره ته رسېږي 4 زره ته رسېږي 5 زره ته رسېږي اوس نوري تا ته او نورو خلکو ته چې لږ وزن زیات وي نو که چیرته تاسو فزیکي اکټیویټي کوئ د معده مو خالي وي فټ هغه انرژي نشي در پوره کولی تاسو مسل سوځي او په مسل سوځولو کې مو خېټې غټې پاتې کیږي لاسونه پښې مو واړه واړه پاتې کیږي سر به مو غټي نور تنه به مو وړکۍ خېټه به مو غټي د خلک چې ګډ وډ دي دا سټرکچر نه جوړیږي خو دغه وجه ده مسل چې په منډو په خاغه باندې خراب کړي او خېټې ورته پاتې سوي دي که چیرته داسې کېدلی دا سیستم داسې جوړ وای چې ته هر څومره تیزه منډه وکړي او تیز فزیکي کار وکړي یوازې فټ سوځول کیږي په مسلز پورې نه لګول کیږي بیا به د هیچا خېټه په دې دنیا کې نه وه پاتې د ټولو خېټې به سوځېدلې وې غم دلته دا ده چې تاسو موږ چې که چېرته اکټیویټي تیزه کړو مړۍ مو نه یې خوړلي بیا د موږ مسلز سوځول کیږي او فټ راته همداسې کور کې پاتې کیږي فټ وایي چې ما وس نه کیږي وروره که څوک پوښتنه لري مهرباني پوښتنه دا ده فیضان صاحب چې اوس ته دلته وایې که چېرته څو اکټیویټي تیزه کړي دا سیستم چې دی دغه فټ چې دی بایپاس کوي او اتومات مسل برن کوي داسې وایي داسې خبره ده فیضان هغه صاحب مثلا ته چې تیزه منډه کوې ډېر کار کوې زه به مثال کې درته واضح کړم ته 1500 کالورۍ ته ضرورت لرې په څومره وخت کې په یو ساعت کې ته یو ساعت کار کوې 1500 کالوري ته ضرورت ده معده دې خالي ده 0 کالوري تا ته درکړه کومک فټ د تا په دغه وخت کې 1.5 کالوري درکولی سي ځکه د فټ قانون دا ده چې ته په یو اندازه فزیکي کار وکې په یو ساعت کې فټ زه اوس دغه ارقام چې در کومه دا دقیق نه دي په مثال در کوم فټ تا ته 1.5 کالوري درکوي تا په کار د 1500 کالوري ته دوه حالت سره مخ کېږي یا باید کوما ته لاړ سي ولوېږي یا به د مسز راجګېږي دا 3.5 کالوري به کار زده کوي نو بدن وایي چې د دې سړي کار نه وای دومره منډې نه ویلې نو د دې په خاطر چې کوما ته لاړ شي تا کوما ته نه پرېږدي مسز درته په انرژي بدلی په کالوري بدلی خو تا غورځېدو ته نه پرېږدي 1.5 خو الریډي فټ درکړه ډبل سورس لکه نه استعمالول شي په سیم ټایم کې لکه 150 دی یو نه والی وای اخیسته 150 کنه د درته مسل چې نه 1.5 خو په دې 1500 کې فټ ورکړه دا 3.5 تا چې له مسز نه وته راغله اوکې مالګه ته وایي چې فټ بیخي دلته بایپاس کېږي نه د کله کله درې واړه انرژیانې ورکوي معده هم ورکوي فټ هم ورکوي مسل هم ورکوي ځکه خو زه درته وایم چې مثلا که ته په شپږ ماشین باندې شپږ منډه وکړي او د زړه ضربان د 160 کې سي یا ما 1.5 کالوري باندې تا کار کیږي زه تاسو ته وایم چې په 1.5 کالوري د کار کېده ته د خپل منډه مته زوا ځکه چې په 1.5 د کار کیږي هم دا فټ به درته ورور وسوځول کیږي مسز به نه خرابېږي که ته 1.5 کالوري باندې د تک د خپل ځان نه مختکه او ته د کالوري 1500 ترسه نو مجبور ده چې یا زوف سي او یا د مسلز په انرژي بدل شي نو خو سیستم ته نه زوف کوي دغه موږ ته نه زوف کیږي واجه مو ده چې مسلز مو په انرژي بدلیږي نو ځکه زه تاسو ټول ته وایم که تاسو غواړئ چې مس او چې یو بل خبره مسلز کې څه کمال ده مسل یوازې تا نه خسته کوي
چې بدن دې ښایسته کوي. او بل مسلز یوازې دې ته هم نه ده ناست چې تا ته زور درکړي چې ته چا سره پهلواني په وکې. مسلز تاسې حتمن ولې ساتي؟ مسلز په خپل ذات کې انرژي مصرفوي، کالوریانې مصرفوي په خپل بدن کې. مثلا که یو سړی 80 کیلوګرامه وزن لري خو خېټه نه لري، ټول مسلز دي. یا عین سړی یو بل د هغه هم 80 کیلوګرامه وزن لري خو خېټه یې غټه ده، فټ ډېر لري. دغه د مسلز والا چې دا د ورځې 4000 کالوري انرژي په ناسته باندې مصرفوي. دغه د خېټې والا چې د 1.5 کالوري په ناسته باندې مصرفوي. د مسلز والا 2.5 کالوري اضافه انرژي ته ضرورت لري چې د مصرف کی. نو څه کیږي؟ دغه 2.5 کالوري چې دواړه ناس دي کار نه کوي فزیکي، د مسلز ډیره انرژي ته ضرورت لري چې دا ژوندي پاتې شي. نو د دې په خاطر باندې چې دا خپل مسلز په خپل بدن کې تا ته ژوندي پاتې شي، نو دا معدې ته وایي چې ما ته 4000 کالوري انرژي په کار ده چې مسلز مې اوبه نه سي. دا معده اوبه کېږي، مسلز ته خوراک ورکوي. په معدې کې چې نه دي پاتې ځکه خو په جیم کې درته وایي چې ته به ډېر خوراک کوې تر څو پورې چې تا دغه مسلز وږي پاتې نه سي. که مسلز وږي سي ځان خوري. نو څه کېږي؟ مسلز اول راجګېږي، له معدې نه خپل خوراک پوره کوي. که معدې نه پوره نه سي، د هغه کوم فټ چې په ده کې پروت د مسلز راجګېږي وازده خوري. تاسو خبر یې له دې نه؟ که د چا پلار دا شان درته تشریح کړه زه به د هندوسینګ زوی یم، دا ټرینران هم نه پوهېږي. دا د این جانب تبابتونه دي چې زه پوهېږم. مسلز د تا وازده خوري. دغه وجه ده چې دا د ځینې خلک چې مسلز یې ډېر جوړ دي او خېټې نه لري، دا وجه دا نه ده چې ټولې په ورزش اوبه کړي. دا مسلز راجګ سوي د خېټه یې خوړلې. او که خېټې باندې د مسل کار ونه سي، معدې کې هم چې نسته ده، په خېټې باندې هم کار ونه سي، مسل خپل ځان خوري، بیا خپله اوبه څښي. او 4000 خو ډېره کالوري هم ده خو دغه ما چې درته ویلې ده چې سړی فزیکي فعالیت ولري او 6000 چې 2000 نور مصرف 6000 ته نشي بیرته د چا خبره چې ښه صحیح هغه خبره وریجې او وچې ډوډۍ خې ډېرې وخوري 6000 نشي په پوره دغه ارقامو باندې ګوره. تاسو چات جی پي ټي ته ووایئ، دا ارقام د ما دقیق نه دي. دا د 1800 نه تر 2300 چې د فکر کوم الا تر 2500 پورې ډیپند ان د پرسن هاو های د پرسن از کنه. نو 2500 پورې چې د نارمل د تا بدن کالوري خو دا د کوم انسان؟ دا د مسکولر انسان او که دا د اورډینري؟ نه د ریګولر تو ورته ووایه چې یو سړی مسلز ولري، هېڅ فاټو نه لري او 80 کېجي که نه، او یو کس د چې فټ لري، هغه بیا تاسو سره پیدا کوي. زه صرف فورمولونه در کوم ځکه زه همدرد نه یم چې چات جي پي ټي ته یا ګوګل ته لاړ شم. دا ټولې خبرې زه له خپل ځانه درته کوم ځکه ارقام نه سم درته ویلی. او لګیا یم ګرځم را ګرځم، په یو لاس کې مې موبایل ده، په بل کې مې سګرټ ده. سګرټ د دې لپاره چې کوم صحت ته ګټه لري. که هر څوک دا ماته ثابتوي چې سګرټ صحت ته ګټه نه لري او عمل کوي او دی غواړي چې په زور باندې د خپل سګرټ پرېږدي، را دي چې زه خبره وکړم. په دې باندې ډېر ریسرچونه سوي دي. که یو سړی عملي د سګرټ یا د نسوارو وي، خو سګرټ به مثال درکړم، او دی په زور باندې دا سګرټ پرېږدي، د ده بدن ډېر تاوان مومي نسبت و دې ته چې سګرټ وڅکوي. ځکه دی په فورس په مغزو راولي، او کله چې په مغزو باندې فورس راولي، د تا په داخل کې دغه څومره بایوکیمستري چې ده دا ټوله چینج کېږي. عصبي سیستم او بایوکیمستري د چینج کېږي. د بایوکیمستري او د نرو سیستم د ګډوډۍ له امله څه کېږي؟ تا په فیزیولوژي باندې تاثیر کوي. چې فیزیولوژي د ګډه وډه سول، اناتومي د ورسره خرابېږي. چې اناتومي د ګډه وډه سو، مړ کېږي. راغلی دلته ډاکټران یو، همدرد یم او پلانکی یم او ډینګری یم. هله والا موږ سواد ویلی، سواد لرو. سواد یعنې پوښتنې وکړئ، روزې کې کوئ، په دین کې کوئ، په چی کې. ما اعلان ده ټولې دنیا ته، د دنیا په کوم مضمون کې چې تاسو ته چټ جي پي ټي او ګوګل پوښتنه نه سوه جوابولی، ما ته به یې راوړئ. ټولو علومو کې، په ټولو علومو کې ما ویلي نه دي، ما ته الهام کېږي. الهام دومره کتابونه، دا زه چې غږېږم په قرآن چې 100 میلیونه کتابونه ولولیم که دومره شیان کې زده کړي بې له الهامه. دا معامله د الهام ده. راوړئ ډاکټران راولئ که انجینران راولئ، راولئ. زه به یو سیاسي سوال درنه وکم. سیاست خو دې موږ داسې ده لکه هله بې پیسې مهرباني. ایران باندې به برید وسي یا که مذاکرات ناکام سو څه سره امریکا سره، د ایران او د امریکا
ما درته دا سوال مخکې جواب کړی دی چې په څو ورځې وروسته به د ایران معامله درته انتر بنتر سي. نه مې دي درته ویلي، نه مې دي درته ویلي. اول وار خو زه وم چې هیبت الله مې له ایران سره وتاړه. فیضان سے پاسپورت د اخیستی دی الحمدلله. نو دا ډي ام بي کې خو به یې تا شناخت هم ډېرې داسې وړکۍ ښاروالي مروالي ته پکې ودرېږه، کیدای شي د افغانستان سیاست به څوک نیسي یا نه، هغلته سیستم را جوړ کړه، ډېر افغانان هم اوسېږي. نه ولا نه مې کېږي زړه ورته، زړه مې په تنګېږي. داسې ډېر ادبي غوندې کار نسم کولی. پابند دا ژوند په دومره پابندۍ نه ارزي. ټولو ته ما مشوره دا ده که ژوند کوئ پابندي به نه کوئ. ازادي چې دی یو کتلوي ازادي ده، یو فردي ازادي ده. فردي ازادۍ کې د تاسو ټول آزاد نه یې. کپیټل خو کوم ګوند جوین کړه که و داسې کوم دغه معاملې کې مې فیډرلیست او اغوسته. دې خو طرفو ته دې داسې افغانستان ته مشاوریت سیستم کې دې داسې ولېږي دغې طرف ته انتر بنترې به ډېرې وکړي. انتر بنتر ښه انتر بنتر خدای راکړی هر چیز کې استفاده کېږي. والا انتر بنتر ښه ډېر کېږي چې دا یې ولېږي تا ولېږي دې وروره چې د مرکزي اسیا یا جنوبي اسیا وروره استازی قسم دی ټول خو به وروره داسې سره وتړئ کونه په کونه پوه شي دغه طرفونه. اردو به دې مې زده وي فیضان ولا صاحب. توړه توړه عربي مې هم توړه توړه زده ده. أنا أتكلم اللغة العربية الفصحى، ما في مشكلة، خلي ولي والله بحبك موت يا خوجاني خوجاني. چې ازبې خو ماته داسې زده کېږي لکه چټي راته ولګي. خوږیانی نه ده نو خوجیانی به یې. عجیب خو داسې موږ نه خوجانی مې ویلې خوجیانی یو. لکه کنداریان چې هغه وایي جیم تلفظ کوي شي جیت هغوی خو بالا خوجای دې را جیوال خوجای دې راوله. جیوال راغورځېدلی زموږ اپ، خدای دې ولا داسې مې زړه راوله. په تنګ دی یو دوه کسان نسرې دلته جنګ وکړي لږ. ناسته یې جنګو والا ما هم ځکه پرېښودل. ویل چې بهیر ډاکټر صاحب پرې نه خو که نه د هغه سره نه د والا بهیر ویژن اوس سره جنګ د نه کوي. ورور ډاکټر صاحب لږ په ویژن باندې ډېر ټایټ وی راغلو مقصد خو ډاکټر صاحب ورته پرې ما نه خو ښوده. خپل خواري وکړه د هغه د شاشپای او د رکشا خبره ده ما خوږیاڼی. ما ما خو خواري وکړله. نو ته څوک یادې مرکه دې نوم سره لږ دا معامله راخسي ویم ویلې چې نه دغه ویژن دی. ټرین کوم درته ځکه نه باندې ویژن یې وډار که ویژن ته یې ویل ویل که عزت دې په کار دي زما په خبرو کې نه مه داسې ده چې بیا ویل داسې مزاک ده ښه مزاک. چې ویژن چې دا ګوره ښه ویژن چې هر رقم ته مونږ خو افغانان یو او مونږ په تاریخي لحاظ هغه خلک چې علما دي هغوی توهینوو تحقیروي شړوي رټوي. البته دغه مونږ د سید جمال الدین نه یې را شروع که همدغسې ډېرو علماو سره مونږ همدغسې کړی همدغه د مونږ چلند ده. ولا دغه رتبه دې ډېره نه خو ورلوړه علما کړه، چې په حق کې رتبه دې ډېره ورلوړه کړه دې سړي. علما چې په حق کې دغه خو بې حقه علما دی. دا اوس د خبره ده. ها جمهوریت کې مونږ ورته د طالبانو خوټې مرسانډل چې خیر دی تاسو راشئ صلح وکړئ او اوس به مونږ ورته وایي بیا څنګه وایي چې خلک خو ښځه مزه غواړي بیا نو دا جرګې خو ضرور نه ده چې تل دغه دغه نظر ده وایي زه. خو خبره دا ده اوس خو اوس ګوره داسې ده ای زموږ ما په ته منځ ګورئ دا ملګري اشرف دي غني خو ګوره پېژنې او کرزی هغه او دغه نوري دواړه که صاحب ما ته ګوره زنګ ووهي سپیشل او راته دې ووایي چې امامه ته به د مونږ په نمایندګي ځې ایبت الله سره به غږېږې والله بالله ثم تله که لاړ شم. ګوره فایضه هغه هغه چې لیونی یم. نوري صاحب طالبانو باندې نوري حساب نه صاحب ده وروره بل یو ځل کلی خراب خو شي همالته د وروره ګله سر پرې نوري صاحب کوي. زه څه وایم دا د مونږ ملګري نه دي لکه څنګه چې فیضان صاحب لږ مخکې یو څه ملګري لږ وټکول سره دا د مونږ ملګري نه دي دوی څه دي تر اوسه پورې دلته وروره د مونږ غوندې نومونه هم غلط دي او عکسونه هم غلط دي او بس راغلي دي بس خپله خو څه نه وایي تا ته وایي بس جنګ ښه نه دی او پلان چا شروع کړی جنګ چېرته دی وروره کومه دی څه شی دی بس دا وطن باید وران نشي وسړیه خو نو دا خو د ما مسؤلیت نه دی چې دا وطن وران نشي خو طالب دی باید راشي موږ ته دې ووایي چې وروره جنګ مه کوئ راشئ څه شی غواړئ دغه غواړئ هغه غواړئ موږ درسره کینو خبرې درسره کوو نه دوی بیا تا ته وایي چې تاسو ورشئ طالب ته ورته ووایئ چې خیر دی بس
وسړی خو نو زه خو په واک کې نه یم، طالب په واک کې دی. که طالب غواړي چې دا وطن ورانه شي، څوک مخالفت ونه کړي، دغه وطن ته وفادار وي، دغه دغه وطن سپېڅو والا نه دي ټول خو ګاڼه دا ټول د سوشل میډیا والا نه دغه خلک د جنگ خلک دي او نه دغه خلکو سره څوک صلح کوي. خو زه داسې دا خلاص وایم په جمهوریت کې مونږ ورتلو